أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورما سپارہ 111 نمبر آیات. لن یضروکم دا کافران تاسو تضرر نشی رسولی، اہل کتاب کافر بالکل ضرر نشی رسولی الا اذا مگر صرف زبانی ضرر دتا رسولی، بدرد کنزل وینا دا بکی اور نور زیاد تکلیف دتا رسولی نشی. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ کچر بھی ستاسو سر جنگ کی مقابلہ راشی یولوکم الادبار دی بد تشاکی تختیبا ثم لا ينصرون بیا بدی سر امداد انکریشی. دا قرآنی پیشنگوئی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے پورا شوی دا یہود نسوارا او دا سنور قبائل راجم شوی دی او بیا واپس تختیدی دی خوار و ذلیل شو، بعض قیدیان شو، بعض وانے ٹیکس مقرر شو، بعض قتل شو، بعض جلاوطن شو. اہل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے دا صحابہ کرام پا زمانہ کے ذلیل شوی دی، مسلمانان پہ اللہ غالب. لن یضرکم الا اذا بالکل ضرر نشی رسول تاسو تا، اہل کتاب تاسو تا بالکل ضرر نشی رسول الا اذا مگر لسانی و زبانی تکلیف در ترسولی شی غالب کی دی نشی او اغی تعلیماتو باندے عملم وی نو دا اللہ وعدہ دا جدا شیطانی لخکر تاسو تا حس تکلیف نشی رسولی. خو شرط پاکی داری چی تاسو خیر الامم یہ یعنی اغا صفتون در کیوی کم چی دا خیر الامم صفتون لی او صرف زبانی کنزل او بدر دی دا بدر پسی وی و غالب کی کی بنا کہ لاس پلاس جنگ راشی دوی بدر نتختی او لاس پلاس جنگ که پدی جدید دور کی شروع شنو هم کافر بتخت و لاس پلاس جنگ مخامخ او کنا دی پا محفوظ زیک ناس دی و دلرین بمباریانی کئی او مسلمان سر بیا دا غی جوابی کاروی نوی بیا دغه دی که با مسلمان مجبور وی و که لاس پلاس جنگ تر قیامت را کافر سر راضی لاس پلاس با کافر چرم نکامیادی چه دی پا مورچه کی ناس دی و مسلمان بے وصله پا کلو میدانی بیا دا پٹ مورچے سرا بغیر دا دغی نور و آلات جنگ نکی. کافر بزدل رے ہر قسم کافر چی دے بزدل رے و مسلمان یو اللہ اکبر نارے تا ندش. لن یضرکم الا اذا ہرگز ضرر نشی رسول تاستا الا اذا مگر صرف زبانی ضرر. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ کچر دویتا سر اجنگی گی یولوکم الادبار دی بخام خاتا ستا شاء گردی تختبا ثم لا ينصرون بیا بدا دی سر امداد اونکلیشی. ضربت علیہم الذلت مقرر شویر پدی کتابیان باندے ذلت اور رسوائی اینما ثقفو ہر دے کی چی اویدوی کم دے کے بیا مندیشی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس مگر پرسید اللہ یا پرسید خلقو پزی موارد اللہ پزی موارد خلقو. ضربت علیہم الذلت مقرر شویر پدوی بانے ذلت اینما ثقفو پکم دے کی چی بیا مندیشی الا بحبل من اللہ مگر پدو ذریعو باندے دا دے ذلتنا نجات بمومی. یو بحبل من اللہ فیو داس ذریعہ
د یو داسې ذریعې په سبب باندې چې د الله د طرف نه وي بحبل من الله مگر په یو داسې ذریعې په سبب باندې چې د الله د طرف نه وي وحبل من الناس یا د یو داسې ذریعې په سبب چې د خلکو د طرف نه وي د الله د طرف نظریه دا ده چې یو کتابي غیر مسلم د الله په عبادت کې په خپله طریقه باندې داسې مشغول شي چې مسلمان سره جنګیږي نه نو د الله حکم دا دی چې دغه کافر کتابي وجنما اگر چې د کافرانه عبادت په آخرت کې د په کار نه راځي نو دا د الله د طرف نه یو ذریعه ده د الله د طرف نه ذریعه ده چې دی پې بچ دی یعنی دی د خپل مذهب مطابق په عبادت کې مشغول دی مسلمان سره جنګیږي نه نو د مسلمانانو قانون دا دی چې مسلمان مجاهد به داسې کافر نه وجني چې هغه خپل عبادت کې مشغول دی او تا سره جنګ نه کوي نو مسلمان به په جهاد کې داسې کافر وجني نه او د دا عبادت قبول نه دی په آخرت د الله د طرف نه ذریعه کې دا خبره داخله ده چې یو کتابي نابالغه دی یا زنانه ده یا ډیر بوډا دی نو زمونږ په شریعت کې نابالغه کتابي نابالغه زنانه او بوډا مسلمان به په جهاد کې وجني نه اجازت نشته نو دا هم د الله د طرف نه ذریعه ده چې دی په پر امن شو حبل من الناس د خلکو د طرف نه ذریعه د دې نه مراد معاهده او صلح ده چې د مسلمانانو سره وکړي بیا مسلمان د دې کافر د ذمي وي د حفاظت د مسلمان ذمہواری ده مسلمان به وجني نه قتل د جایز نه دی یا د بندیانو د طرف نه د انسانانو د طرف نه ذریعه کې غیر مسلمو سره که معاهده وکړي او په هغې باندې امن کې راځي نو امن کې راتلي ضربت علیهم الذلة مقرر شوی دی په دې اهل کتابو باندې ذلت یهودیانو باندې ذلت مقرر دی اینما ثقفوا هر ځای کې چې دوی بیا موندي شي الا بحبل من الله مگر دی به بچ کېږي د یو ذریعې په سبب باندې چې دا ذریعه د الله د طرف نه ده وحبل من الناس یا د بلې ذریعې په سبب باندې چې دا ذریعه د خلکو د طرف نه ده د انسانانو د طرف نه مسلم وي که غیر مسلم د یهودو تر قیامت خپل حکومت نشي راتلی دوی به هر وخت کې خوار او ذلیل وي په دغه دو ذریعو باندې بچ کېږي د الله ذریعه نابالغه بچې زنانه دی به بچ وي او د خلکو په ذریعه باندې چې صلح یې کړې وي نو دی به له دغې ذلت نه بچي نو حبل من الناس کې کافر او مؤمن ټول راځي که د مسلمانانو سره معاهده وشي نو دوی به بې فکره شي ذمي به شي که د غیر مسلم طاقتونو سره معاهده وکړي نو هم به محفوظ شي نو اسرائیلي حکومت موجوده وخت کې هر چاته معلوم دی چې د دوی حکومت د یورپي ملکونو د یو ګوډاګي حیثیت لري چې دغه یورپي ملکونه ته لاس واخلي نو د دوی حکومت اړو جوړېږي نه وباءوا بغضب من الله دوی اختري فغضب د الله وضربت عليهم المسكنه مقرر شوی دی په دوی باندې حاجتمندي مسکینوالی ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دا په دې وجه چې بېشکه دوی کفر کړی دی بآيات الله په آیاتونو د الله ويقتلون الانبیاء بغیر حق او وجلی دی دوی پیغمبران پنا حق سره ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا په دې وجه چې دوی نافرماني کوله وكانوا يعتدون او دوی د حد نه تجاوز کړی دی لیسو سواء تمام اهل کتاب برابر نه دي د خرابو کې ښه هم شته لیسو سواء برابر نه دي دا اهل کتاب من اهل الكتاب بعضې د کتاب والونه امة یو ډله ده من اهل الكتاب امة قائمة اهل کتابو کې یو ډله ده چې قائمه ده په نیغه لار باندې قائم دي یتلون آیات الله دوی لولي تلاوت کوي آیاتونه د الله آناء اللیل
په اوقاتو د شپې کې وهم یسجدون او دوی سجدې هم کوي. تمام اهل کتاب یو شانتی نه وي. په دې ډېرو بدبختو خلکو کې نیکبخته کسان شته چې هغوی اسلام قبول کړی دی، صراط مستقیم باندې روان دي. نو هېڅ د دنیا یو طاقت دغه خلک د نیغې لارې نه اړولی نشي. د شپې په تیاره کې چې د آرام وخت دی، نو دوی د بسترې نه راپاسي، د الله په مخ کې ودرېږي، د خپل مالک په مخ کې عاجزي او تذلل اختیار کړي او د خپل تندې په ځمکه ولګوي، د الله کلام لولي، په الله ایمان دی، په قیامت ایمان دی، د توحید خالص قائل دی، د قیامت نه یریږي. لیسو سواء برابر ندی اهل کتاب من اهل الكتاب امت قائمت، د اهل کتابنا یو ډله قائمه ده په نیغه لار باندې، یتلون آیات الله لولي آیاتنا د الله آناء اللیل فاوقاتو د شپې کې، وهم یسجدون او دوی سجدې هم کوي، یؤمنون بالله دوی ایمان راوړي په الله پاک باندې، والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت ایمان راوړي، ویأمرون بالمعروف او دوی د نیکو کارونو امر کوي، وینهون عن المنکر او د بدو کارونو نه منع کول هم کوي، ویسارعون فی الخیرات او د نیکۍ په کار کې د یو بل نه مخکې کېږي. چې کله د نیکۍ د کار دپاره اعلان وشي، د یو بل نه مخکې منډې وایي نیکۍ ته ورځي. واولئک من الصالحین او عمدا کسان د صالحینو نه دي، دا د نیکانو خلکو نه دي، په خپلم نیکان دي او نورم نیکۍ ته رابلي، د خلکو اصلاح کوي. دې بزرګانو کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري، وما يفعلوا من خیر فلن یکفروه، وما يفعلوا من خیر هغه څه چې دوی د نیکۍ د کارونو نه کوي، فلن یکفروه نو د هغې به بې قدري نه کېږي، قدر به کولی شي، بلکې د هغې به ثواب دوچن ورکېږي. اهل کتاب چې کتابي هغه وخت کې نیکي کوله، چې مسلمان شو نو بیا هم نیکي کوي، نو هر وخت چې نیکي کړې ده د هغې به ثواب وي. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، دا خلک چې دي نو دوی له به ډبل اجر ورکېږي، دوچن ثواب به ځکه صبر یې کړی دی. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، دوی چې کوم نیک کار کړی دی فلن یکفروه د هغې به بې قدري نه کېږي. والله علیم بالمتقین، الله خبردار دی په متقیانو باندې. د یهودو د قباحت ذکر کولو نه پس په دغې خلکو کې چې کوم بزرګان دي، پرهیزګار دي، هغوی پکې مستثنا شو. دنیا و آخرت کې به هغوی له انعامات. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، بېشک هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی دی، لن تغنی عنهم هرګز به پکار را نشي د دوی، اموالهم د دوی مالونه، ولا اولادهم او نه د دوی بچي، من الله د الله په مخ کې شیئا د څه شي. د صالحین متقین د هغې په مقابله کې د کافرو حال او انجام ذکر کوي. د نیکانو خلکو دپاره فرمایي وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، د مؤمن ادناترین نیکي به هم په کار راځي، رکېږي نه، ضایع کېږي نه، بې قدري یې نه کېږي، په کار به راشي. او د کافر هر څومره مال او قوت چې په دنیا کې خرج کېږي، دی به په خپل ذهن کې او په خپل زړه کې خو د ثواب کار ګڼي، د خیر کار به ګڼي، خو آخرت کې به هیڅ قدر و قیمت نه وي. ځکه د ایمان او د معرفت صحیحه نه بغیر دا ټول عملونه مرده جسم دی. نو که کافر په دنیا کې نیک عمل وکړي، د هغې بدل په دنیا کې الله خلاصي، آخرت کې هیڅ به ولني. ان الذین کفروا بېشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی، لن تغنی عنهم اموالهم هیڅ په کار به را نشي د دوی مالونه د دوی، ولا اولادهم نه بچي د دوی، من الله شیئا د الله په مخ کې هیڅ شی به په کار را نشي، نه به مال په کار شي، نه به بچي په کار شي. واولئک اصحاب النار
او عمدہ کسان دوزخیان دی هم فیها خالدون دی با ہمیشہ پا دوزخ کی وی اسے اللہ پاک مثال بیانی مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال دا اغس چی خرچ کئیے کافران پا دی زندگی دا دنیا کی کمثل ریح پشانتی ریوی ہوا دی فیها سرن چی پا دی ہوا کی دیر یخنیوی یا پا کی اوروی چنے پا کیوی اصابت حرث قوم ورسیگی فصل دیو قوم تا داس قوم ظلمو انفسهم چی تخبر زانو بانے ظلم کرلی دا شرک دا کفر پا وجہ فا اہلکت ہو دا ہوا دا دوی دا فصل تول تباہ و برباد کی وی دا دی عمل بے جان او مردری دا عمل دا حفاظت دا پارا دا ایمان و دا یقین ضرورت تے او ایمان و یقین دی سرنی نو بغیر دا ایمان و دا یقین دا عمل مثال دا سے اگنا لکہ یو شریر او ظالم سڑیرے یو پٹی تیار کا فصل تیار کو یو باغ تیار کو او دا دغی باغ او دا پٹی دا وور او دا گلینا دا بچکے دو حس انتظامی ندے نصورتی دا باغ او دا پٹی سرسبز او شاداب دے دیوتا گوری حوالا زیو دا فصل خوزی را خوزی و دیوتا خوشحالیگی دا دا امیدو نری یا دومرا پیداوار با اوشی ناصافا دا شرارت او بدبختیب دا صدا دا وجنا اللہ پی یو یخ سلے راوستا پاگے کی چنے وورلا ایک دم ٹول فصل اور ٹول باغی والا اس وضو دبا ہو برباد حیث پلاسرانت حیث پلاس لاسون امروری افسوس کئی امیدون ٹول تباہ و برباد دا دے فصلنا دا دے باغنا چا سمر امید دا ترقیو دا گفی وو اگا برباد دے ظالم لرخپل ظلم و دا شرارت سزا ورکی اور پا دے مصیبت بانے سا اجر و ثوابم نملاوی مومن تک پا دنیا کی سا تکلیف او رسیدو نقصان او رسیدو دے پہ صبر کئی پاگے اجر و ثواب ملاوی گی کافر تا نقصان و رسیدو اجر و ثواب ندارنگے دا کافر بدبختا دولت و سررے قوت و سررے دا اسلام خلاف خپل دولت لگئی خپل قوت لگئی او دے پا خپل زلک خوشحالی گی چی دا دیر خکار کوما دا خکار ندے پا دے سا اجر و ثواب نشتا دا پار وبال جان دے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال دا اغسو چی خرچ کئیے کافران پا دے زندگی دا دنیا کی کمثل ریح پشانتی دیو ہوا دے فیہا سرن چی پا دے ہوا کی دیر یخنی دے یا پا کی اور دے اصابت حرث قوم اور رسید لدا ہوا حرث قوم فصل دیو قوم تا ظلموت دا سی قوم چی ظلمی کلی دی انفسهم فقبل ظاننو و اہلکتهم دا فصلی ولطول حلاک ریح لفظ و قرآن شریف کی مفرد مراغلی دی او ریاح جمع هم راغلی نو ریح چی کم دے کی مفرد استعمال شوی دی اغا دے کی دا حلاکت و تباہی دا پارک ریح فیها عذاب علیم دا سی ہوا چی دردناک عذابو پکی ولئن ارسلنا ریحا انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا دے دے کی مفرد راغلی دی او دا عذاب دا پارا دی او دا رحمت دا پارا چی راجینا التا جمع استعمالی گی یرسل الریاح مبشرات و ارسلنا الریاح لواقحا یرسل الریاح بشرا چی کم دے جمع راغلی دی اگا دے کی رحمت دا پارا استعمالی دے دے کی مفرد دا عذاب دا پارا وما ظلمهم اللہ تجیبان ظلم نلکلے ولیکن انفسهم یظلمون لیکن بھی پخپل پزان بان ظلم کرے ولیکن انفسهم یظلمون لیکن بھی پخپل زانن بان ظلم کئی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم اے ایمان والو لا تتخذوا منی سے تاسو بطانتا خالص دوستے باندے دزرپ دوستے باندے من دونکم بغیر ستاسو دا مومنانونا کافر پا خالص دوستے منی سے لا یعلونکم خبالا دی کمین کئی ستاسو پا خرابی کی ودو ما عنتم دی خوخی چی تاسو پا تکلیف کے واچی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو بطانتا منی سے تاسو پا خالص دوستے باندے دزل پا دوستے باندے من دونکم غیر ستاسونا شان نزولی دا آیات مبارک دارے
چې مدینه منوره سره خواوشا یهودیان آبادو او د دې سره د اوس او د خزرج قبیلو د پخوانه دوستانه تعلق انفرادي تور باندې هم د دې قبیلو یو بل سره تعلق انفرادي هم اجتماعي او قبایلی حیثیت باندې هم همسایو یو بل سره نږدې اشنایی و اوس او خزرج قبیله دواړه مسلمانان شو دینه پسم د یهودیانو زور تعلق ورسره یارانه دوستانه به پالله نو د اوس او د خزرج قبیله کسانو خپل سابقه یهودیانو سره دوستی چلوله دغه محبت او خلوص سره به ملاویدل او یهودیان د پیغمبر علیه السلام دشمنان د پیغمبر علیه السلام د دین دشمنان په دې وجه باندې یهودیانو د داسې انسان سره مخلصانه محبت نه ساتو چې چا د پیغمبر علیه السلام دین قبول کړی دی نو یهودیانو د هغې سره اخلاص والا دوستی نه کوله نو دغه یهودیانو د مدینې د دې مسلمانانو سره اسې د منافقې اشنایي ساتله د دوی نه د رازونو معلومولو کوشش یې کو دوی ته د ضرر رسولو کوشش یې کو مسلمانان سادهګان دوی ورسره د زړه نه مینه کوله هغوی ورسره د زړه نه دشمني کوله الله آیاتونه راولېږئ دې سره د زړه دوستانه مه ساتئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم بطانه رازدارے والا د زړه خالص مینا او تعلق ساتل بطانه یو سړي برغه جامه اغوستې وي نو دا لاندې چې بدن پورې لګېدلې ده دې ته بطانه وایي او دا دې د پاسه چې بهر طرف ته ښکاري نو دغې ته زهاره وایي کومه جامه چې بدن پورې جوخته لګېدلې ده هغه بطانه او کومه جامه چې بهر ده هغې ته زهاره وایي نو د بطانه نه مراد دا دی چې داسې دوستي چې هغه پټ د زړه رازونه مو ورته بیانې نو دې ته بطانه وي داسې بطانه دوستي ورسره مه ساته کافر سره بطانة الرجل صاحب سره بطانه د رجل د سړي رازدار ته وایي وداخلة امره الذي یشاوره فی احواله او غپټو کارونو کې د راز په کارونو کې ورسره مشورې رازدار دوست نو آیات کې مسلمانانو ته حکم دی چې خپل ملت والونه خپل مسلمانانو نه غیر بل څوک معتمد او مشیر مه جوړوه د خپل زړه راز هغه ورته مه بیانوه د حکومت راز هغه ورته مه ښیه اسلام یو داسې مذهب دی چې په دې کې د مسلم او غیر مسلم د هر چا لپاره همدردي شته خیرخواهي پکې شته مسلمان به غیر مسلم تم خیر رسی پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو دې تمامي دنیا ته خپل طرز ښوولی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي من آذا ذمیا چا چې یو ذمي کافر ته تکلیف ورسو فانا خصمه نو د هغه ورته زه دعوېدار یم د قیامت پر ورځ به د دې کافر د طرفه پیغمبر علیه السلام وایي زه به دعوېدار یم ومن كنت خصمه خصمته یوم القیامه او د چا مقابل چې زه دعوېدار شم نو زه به پرې غالب یم نو پیغمبر علیه السلام خو خپلو مسلمانانو ته وایي ذمي کافر ته تکلیف مه رسوئ زه به درسره مقدمه کوم زه به د باندې دعوېدار یم نو ما نه یې ګټلی نه شي د غیر مسلم لپاره د زمونږ پیغمبر علیه السلام دومره کلکه خبرې کړې ده چې ګورې دې غیر مسلم ذمي ته تکلیف مه رسوه بل حدیث کې راغلی دی منعني ربي چې زه په معاهد ذمي باندې ظلم وکړم یا په بل چا ظلم وکړم پیغمبر علیه السلام وایي خدای منې کړی یم د ظلم نه بل حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام فرمایي الا من ظلم معاهدا خبردار که چا په یو غیر مسلم معاهد باندې ظلم وکړو او انتقصه یا د هغه په حق کې کمی وکړو او کلفه فوق طاقته یا د هغه د وس او د طاقت نه زیات بوجې پې ور واچو او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس منه یا د هغه د زړه د رضا نه بغیر څه شی ترې نه واخیستو فانا حجیجه یوم القیامه د قیامت پر ورځ د دغه مظلوم به زه وکیل یم او د ظالم نه به بدله اخلم پیغمبر علیه السلام څومره د دې غیر مسلمو سره همدردي کوي د دې تمام مراعاتو سره مسلمانان د خپل جماعت او د خپل ملت د حفاظت لپاره مسلمانانو ته هدایت ملاویږي چې د اسلام او د مسلمان دشمن د رازدار دوست مه جوړوه په ده اعتماد مه کوه
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چا وویل وی دلته یو غیر مسلم نوجوان دی ډېر ښه کاتب دی ښه خطی دی که ته د میر منشي کې هیډ کلرک ته نه جوړ کې دا به ډېره ښه وي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنین که دا کار مې وکړ مسلمان به مې پریښي غیر مسلم به مې رازدار دوست جوړ کړي چې دا د قرآن مخالفه ده دا کار نه کوم. موجوده دنیا ولې تباه و برباد ده د مسلمان وی حالات بدل شوي دي ځای په ځای مسلمانان حکمرانان هغوی د یهودو سره د نسوارو سره هغه د زړه مینه د دنیا په لالچ کې ساتلې ده او د ملک او د قوم چې څومره د راز خبرې دي هغه ټول غیر مسلمو ته هغه ښودلې دي. د دې وجې نه کافر ملکونه په مسلمانانو لوبې کوي د مسلمانانو غداران مشران هغوی د ملک د راز خبرې کافرو ته هغوی یې په ځان اوچت کړي دي. روس او چین والا چې هغوی کمیونست دي تر هغې پورې د ذمهدارۍ عهده یو سړي له نه ورکوي تر څو چې هغه په کمیونزم باندې ایمان نه راوړي. د ملک رازدار مشیر چې تر هغې نه جوړوي تر څو چې هغه په کمیونزم باندې ایمان نه راوړي. او مسلمانان هغوی دا سوچ نه کوي او دنیا ور سترګې ړندې کړې وي د ملک د راز خبرې ټولې غیر مسلمه ته خولې دي تباه و برباد. نو دا کافر ګوره ستا خاطر نه کوي لا یعلونکم خبالا ستاسو د تباهۍ او بربادۍ دې لحاظ نه کوي انتظار هم نه کوي چې تا ته څومره تکلیف رسیږي دا کافر در باندې خوشحالي. ان الذين كفروا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه هغه څوک چې د نیکۍ کار کوي دوی د اهل کتاب چې کوم نیکان خلک د ایمان یې راوړی دی اهل کتابو کې ایماندار شو فلن يكفروه د دې به بې قدري نه کېږي. والله عليم بالمتقين الله خبردار دی په متقیانو. ان الذين كفروا بشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم اموالهم هیڅ په کار برا نشي د دوی مالونه د دوی ولا اولادهم نه د دوی بچي من الله د الله په مخ کې شیئا څه شی واولئک اصحاب النار دا کسان مرګري د اور دي هم فيها خالدون دی به همیشه په اور کې وي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال د هغه څه چې خرج کوي دوی په زندګۍ د دې دنیا کې کمثل ریح په شانتې د یو هوا دی فيها سر چې په هغې کې یخني ده یا پکې اور دی اصابت حرث قوم ورسېده فصل د یو قوم ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی انفسهم په خپلو ځانونو فاهلکته دا فصل یې ول هلاک وما ظلمهم الله الله ظلم په دوی نه دی کړی ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو ظلم کړی دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانة منی سے تاسو په خالص دوستی باندې من دونکم غیر ستاسو د مؤمنانو لا یعلونکم خبالا دوی ستاسو په خرابولو کې انتظار او کمی نه کوي. ودوا ما عنتم د دوی خوښه چې تاسو په تکلیف کې واچئ قد بدت البغضاء په تحقیق سره د دوی بغض ښکاره شوی دی من افواههم د دوی د خولونه وما تخفي صدورهم اکبر هغه څه چې په زړونو کې پټ دي نو هغه د دین هم ډېر لوی خطرناک دي. په خولې ګډې وړې خبرې کوي خو په زړه کې چې کومې ارادې دي نو هغه نور هم خطرناک. قد بدت البغضاء په تحقیق سره ښکاره شوي دي بغض من افواههم د دوی د خولونه وما تخفي صدورهم هغه څه چې پټوي یې زړونه د دوی سینې د دوی اکبر نو هغه ډېر خطرناک. قد بینا لکم الآیات په تحقیق سره موږ بیان کړي دي تاسو ته آیاتونه ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل نه کار اخلئ ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو د عقل نه کار اخلئ. ها انتم اولائی تحبونهم خبردار تاسو هغه خلک چې د دوی سره محبت کوئ ولا يحبونکم او دوی ستاسو سره محبت نه کوي. وتؤمنون بالکتاب کله تاسو خو په ټولو کتابونو ایمان راوړئ او دوی سره خپل کتاب مني هغه هم تش په خولې مني یقین پرې نه کوي. واذا لقوکم قالوا آمنا هر کله چې دوی ستاسو سره ملاقات وشي قالوا آمنا نو دوی وایي موږ هم ایمان راوړی دی. مخامخ شي دا منافقان نو وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی او چې ځان لشي نو دومره تا ته غوسه دي او پکار دي چې په ځان چکونه لګئ. واذا خلوا هر کله چې ځان لشي دوی عضوا علیکم الانامل من الغیظ چکونه لګئ ستاسو باره کې په ګوتو باندې د غوسې نه د ډېرې غوسې نه په لاسونو چک لګئ.
واذا خلو هر کله چې ځان لشي عضو علیکم الانامل دې چکونه لګئی په تاسو باندې الانامل په خپلو ګوتو من الغیظ د غصې نه تاسو ته غصه دي نو په ګوتو چک لګئی قل موتو بغیظکم ورته وفرمایه مړه شئ تاسو د غصې نه زمونږ به څوک خدای مړه کا ان الله علیم بذات الصدور بېشک الله خبردار دی په هغه پټو رازونو په پټو خبرو د زړونو ان تمسسکم حسنة که چېرې تاسو ته خیر ښېګړه ورسېږي تاسو هم نو دوی غمجن کېږي که مسلمان ته خیر ورسېږي دوی پې خفه کېږي وان تصبکم سیئة او که چېرې تاسو ته څه تکلیف ورسېږي یفرحوا بها دوی په هغې باندې خوشحالېږي وان تصبروا که چېرې تاسو صبر وکړو وتتقوا او تقوا اختیار کړله وان تصبروا که چېرې تاسو صبر وکړو وتتقوا او تقوا اختیار کړله لا یضرکم کیدهم شیئا نو د دوی دا تدبیرونه دا مکرو فریب به تاسو ته هیڅ ضرر هم ونه رسوي او صبر کوئ ان الله بېشک الله پاک بما یعملون محیط په هغې عملونو چې دوی یې کوي احاطه کوونکي دي نو الله ته معلوم دي پوره بدله به ورکوي سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.